ښه دلته دوه ګرافونه راکړي هر یو بیل بیل منګه محاسبه کوو وایي دا د اف د تابع ګراف دی د جی د تابع ګراف رسم کوي په داسې حال کې چې جی داسې تعریف شوی وي 1/3 ضرب د اف د اکس یعنی چې اف اکس دی دا 1/3 ده نو دلته د صفر څخه موږ پیل کوو ګورو چې دغه چې دی دغه ټکی صفر ده او که دې کې اف اکس صفر وي نو صفر ضرب د 1/3 کېږي صفر نو جی د اکس هم دلته صفر دی راځو بل ټکي ته چې هغه مثلا د مثبت 3 ټکی ده دغه ځای ده د مثبت 3 ټکی په اف اکس کې منفي 3 ته مساوي کېږي خو کله چې موږ دا منفي 3 دغلته واچوو نو 3 د 3 سره خلاصیږي کېږي منفي یو نو بل ټکی چې ده دغه ځای کې وي یو داسو یو هم داسو د اف اکس په منفي 3 قیمت کې د اف اکس د وای دپاره مثبت 3 قیمت لاسته راځي خو که دغه مثبت 3 موږ دلته واچوو 3 د 3 سره خلاصیږي کېږي مثبت یو بل ټکی دلته راځي اوس دغه دواړه ټکي هم په همدې ډول موږ محاسبه کولی سو ښه څه کوو دا ټول سره یو ځای یو خدای دې وکړي چې ښه منظم راسي دا چې دی دا د جی اکس مساوي 1/3 ضرب د اف اکس ګراف دی ښه دې ته به زه جی د اکس ووایم راځو دې بلې برخې ته دلته وایي که اف اکس مساوي د مطلقه قیمت د اکس منفي 3 منفي 2 سره سي او دغه هم ګراف وي د جی د تابع ګراف رسم کوي په داسې حال کې چې جی اکس 2 چنده د اف اکس وي لکه څرنګه چې ګورئ یو په مطلقه قیمت کې لا نه دی ضرب سوی خو دلته دغه 2 سره ضرب سوی ده یعنی موږ ویلی سو چې جی د اکس مساوي دی د 2 چنده د اف اکس نو په همدې ډول دی کې قیمت گذاری هم کیږي او په همدې ډول دی کې ګراف هم رسم کیږي اکس ته قیمت ورکو او دواړو تابعګانو ته قیمتونه ترلاسه کوو کله چې دلته اکس صفر سوی ده صحیح ده نو په اف اکس کې چې کوم قیمت موږ لاسته راوړی ده هغه یو ده صحیح ده خو چون ګورئ که اکس صفر سی اف اکس یو ده چون جی اکس د اف اکس 2 چنده ده نو دغه ځای کې ټکی د جی اکس راځي کله چې اکس صفر سی جی د صفر 2 کیږي کله چې اکس ته 3 قیمت ورکول سوی ده نو اف اکس ته چې د قیمت منفي 2 ترلاسه سوی چون جی اکس د اف اکس 2 چنده ده دا کیږي منفي 4 یعنی چې دغه ځای منفي 4 دغلته دی نو دغلته دا ټکی راځي ښه وبښئ دا لږ دغلته راځي په دې ډول یو ټکی دا سو بل ټکی دا سو بل هم صفر دی بیا که موږ 5 قیمت اکس ته ورکو نو دلته ګورئ چې دا صفر سوی ده طبعا که دلته د صفر قیمت اف اکس واخلي اف صفر سی اف اکس صفر سی نو دا دواړه صفر کیږي ښه اوس څه کوو دا ټول سره یو ځای کوو دا ټول زه سره یو ځای کوم وبښئ دغه د ګرافونو وصلول لږ ذره ستونزمن کار دی په دې ډول موږ اوسو کولی چې د جی اکس دپاره کوم ګراف چې دی رسمي کو جی د اکس ښه راځو یو بل مثال ته د جی تابع د اف د تابع عمودي مقیاس دی یا عمودي مقیاسي تابع ده د اف دپاره یعنی آبي خط دی او جی هم په سور رنګ باندې ګراف شوی ده د اف تابع له مخې د جی تابع ولیکئ لکه څرنګه چې دلته تاسې ګورئ موږ به پیل وکړو د دغه ټکي څخه چې په دې کې اکس چې دی څو ده ښه دلته به زه قیمتونه وضع کړم اکس ته منفي 3 قیمت ورکول سوی دلته اف اکس ته قیمت اخلو او دلته جی اکس ته قیمت اخلو
ګورئ په دې کې اف ایکس چې دا څو سوی ده بالکل منفي 300 ده خو همدلته ګورئ د جی ایکس خط چې دی چی شي ته راغلی منفي 9 ته دا یو کله چې ایکس ته 0 قیمت ورکول سوی نو د اف ایکس تابع څو سوی ده منفي 2 خو دلته ګورئ د جی ایکس تابع منفي 6 سوی ده د دوی په منځ کې چې کوم نسبت ده هغه ضرب د 3 ده ګورئ دا ټول په 3 کې ضرب سوي دي نو موږ ویلی سو چې جی د ایکس مساوي کیږي ده 3 ضرب د اف ایکس سره